او بیا زموږ په سوات کې نن دا منظره کېږي دا هر کال په دې نشاط چوک هندوره کې مزدور عوامي اتحاد دا ورځ جوړوي او د دې علاقې چې کوم مزدور طبقه ده هغه راغونډوي او په دې ورځ په مناسبت سره عزتمندو مشرانو خبرې کوي. عزتمندو مشرانو دا هغه ورځ ده چې د نن نه 1880 کې په امریکا او په شیکاګو په ښار کې چې په امریکا کې په لکاو مزدور طبقه راوتې وه او په شیکاګو ښار کې په زرګاو مزدور طبقه راوتې وه او د دې خپلو مزدورو حقوقو دپاره یې اواز پورته کړی و چې په دې کې به هغو 14 ګنټې مزدور طبقې به ډیوټي کوله څنګه چې په سوات کې موږ 14 ګنټې ډیوټي کوي او دلته چې د دې دپاره د لیبر قوانین جوړ شوي دي د لیبر افسران چې کوم دي صرف په دفترو کې اوده دي او د دفترو پورې محدود دي نو د کارخانې پته لګي چې دا دیاړي مار یا د مزدور څو ګنټې دیاړي کوي نو په هغه ورځ باندې په شیکاګو په ښار کې دې مزدور طبقه راغونډه شوې وه هغه استعماري قوتونه هغه استثالي قوتونه راغونډ شول او په هغه مزدورانو باندې ناتار ګولۍ وچلولې چې په هغې کې په سوونو باندې مزدوران پکې شهیدان شول. زه د نننۍ ورځې په مناسبت باندې د مزدور عوامي اتحاد د پلټفارم نه هغه د شیکاګو هغه مزدورانو ته سلام او اخراجي عقیدت ورته پیش کومه چې د دې مزدور طبقې دپاره په خپلو سینو باندې د دې غریبي طبقې د حقوقو دپاره قربانیانې کړې وې او شهیدان شوي وو. عزتمندو مشرانو په شک باندې کار نه کېږي په حقیقي معنو کې د دې مزدور طبقې دپاره چې کوم قوانین جوړ شوي دي که هغه د بین الاقوامي سطحه دي که هغه د پاکستان د حکمرانانو په سطحه دي کم از کم په دې باندې عمل درآمد کول پکار دي. عزتمندو مشرانو په دې نننۍ ورځ باندې دا چوټي چې کومه ده دا خصوصا لیبر ډې ده د مزدور به چوټي خو ډېره د افسوس خبره ده چې نن هغه مزدور چې د کال 12 میاشتې هم په دې چوکونو کې ناستي د مزدورۍ په تلاش کې چې موږ به مزدورۍ له ځو او ثابت کال مزدوري کوي نن پکار دا ده چې نن د دو چوټي وی خو د افسوس خبره دا ده چې کوم قوانین جوړ شوي دي قربانیانې مزدور کړي دي او نن چوټي د سرمایهدارو ده نن چوټي د صنعتکارو ده نن چوټي د بیروکریټسو ده د هغه بیروکریټسو چوټي ده چې کوم په غټو ګاډو کې ګرځي نن د هغه د خپلو فیملیانو سره د ملن جبې او د کالام او د بحرین کورونه به لګوي او زه به دغسې د دې غریب طبقې دپاره په نشاط چوک کې به زه د دو دپاره چغې وباسم د دو د حقوقو دپاره به د زنده‌آباد او د مرده‌آباد نارې به وهمه دا ظلم او زیاتی دی دا زموږ نه نور نشي برداشت کېدی موږ دا وینا کوو چې کم از کم زما د سوات مزدور چې کوم دی 50-60 زره مزدور دلته په سوات کې په مختلفو مدونو کې دلته په مختلفو علاقو کې په مختلفو ځایونو کې مزدوري کوي د دې دپاره کوي چې د خپل بچو د ګېډې د ډکولو دپاره د افسوس خبره ده چې نن په 900 روپۍ باندې زه د دې سرمایهدارو نه زه د دې جاګیردارو نه زه د دغه غټ خېشو نه دا تپوس کوم چې په 900 روپۍ باندې د یو وړې کورنۍ د ورځې او د ماسپښین او د ماښام د ډوډۍ انتظام پې کېږي د خدای نه خواسته په ده باندې غم راغی یا به د خپلو بچو دپاره یا د خپل خاندان دپاره د کفن بندوبست به کوي که نه جوړتیا ورته راغله په دې 800 روپۍ باندې به دی کومه دوایي به پیلي نن راشه وګورئ نن د ډاکټرانو فیسونه وګورئ نن د لیبارټریو د ایکسرې ریټونه وګورئ نن د ایم آر آی د سی ټي سکین ریټونه وګورئ. عزتمندو مشرانو ولې به دې قام پورې فشاره کېږي ولې به دې طبقه پورې فشاره کېږي په کوم 100% غریبه طبقه ده 2% سرمایهدار جاګیردار صنعتکار به دې ملک کې اوسېږي ولې ځان نه پېژنئ ولې په ځان کې غیرت او پښتو ولې نه پیدا کوئ ولې په ځان کې انسانیت نه پیدا کوئ چې د خپل حق دپاره د خپلو حقوقو دپاره خپل یو غریب ورور تاسو هغه ځای ته نشئ لېږلی چې په کوم ځای کې د دې غریبې طبقې د حقوقو دپاره بحث کولی شي همیشه دپاره به موږ په دې چوکونو کې د غریبانانو د حقوقو دپاره به اواز پورته کوو. عزتمندو مشرانو د بجلۍ او د ګیس بلونه وګورئ هر سړی چې زه نن وینم د هغه به دې مخ باندې د هغه د سترګو د چهره چې زه وینم د خفګان اظهار دی پې چا به سهار چای څښلی چا به سهار چای نه څښلی موږ په داسې 20مه صدۍ کې نن موږ دلته په پاکستان کې اوسېږو
چې دې ته یې اسلامي جمهوریه پاکستان ورته ویل کېږي. نه به دې کې اسلام شتي، نه به دې کې جمهوریت شتي، نه به دې کې پارلیمنټ شتي. پارلیمنټ چې ځانه جوړ کړی دی د عیاشو دپاره یو کلب دی، د ریفریشمنټ دپاره یې جوړ کړی دی. په یو اجلاس د قومي اسمبلۍ په یو اجلاس باندې د کروڑو روپۍ خرچه پې د ورځې راځي. ولې ما چرته خیرات به د ټولو مامیشو دپاره، ولې زما د دې غریب طبقې دپاره په سوات کې دلته کارخانې وې، خو د بدقسمتۍ نه د ظالمو د جابر حکمرانانو د لاسه دلته ټیکسونه نافذ شو. هغه کارخانې چې کمې وې او په کباړخانه باندې خرڅې شوې. عزتمندو مشرانو، د ګیس او د بجلۍ د بیل خبره مې کوله. هر سړی د جومات مخې ته، هر سړی په خپل کور کې سهار چې پاسي یا یې د ښځې سره شري یا یې د رور سره د بیل باندې شري. عزتمندو مشرانو، داسې ده که نه ده؟ صفا خبره به راته کوو، داسې ده که نه ده؟ بیل داخلولی شئ، بیل داخلولی شئ. ګیس بیل چې کوم دی، د ګیس بیل چې کوم دی د هغې نه سره سره جوړ شوي دي په لکاو روپۍ او په زرګاو روپۍ، چې دا زموږ د دې پښتونخوا وطن پیداوار دی. عزتمندو مشرانو